که قسمت هم ښه کېدای شي ستاسو عمره پرې وشي. خوش قسمت هغه کس ته انشاءالله چې موږ سره عمرې له لاړل نو په دې کې به نوم هم داخل شي انشاءالله ورسره چې د 31 دسمبر به یو نوم موږ رالو که د هر چا راوختو واپس به له عمرې ټولې پیسې انشاءالله واپس ورکوو د خیره سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او پیرزونې. محمد الیاس عجز یم په دغه تمه دغه هیله روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې او د صحت په جامه به یې. سید باچا ټریول ایجنسي، پاکستان پلازا، شیرګل او په څنګ کې را سره خوږ استاد جناب عبدالحکیم سدابهار صاحب ناست دی. دوی د پری عمرې اعلان کړی دی د لکي ډرا دپاره. نو دوی ته د ټولو وړاندې په نننۍ خپرونه کې هرکلی په خیرلی او سړی مشه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ټولو نه اول الیاس صاحب ستاسو دلته ایجنسۍ ته په راتګ باندې ډېر زیات هرکلی وایم او الله دې خوشحاله کړه. ډېره مننه ستاسو مدا کوم چې موږ هم ټایم راکړلو. قدرمندو دوی د پری عمرې اعلان کړی دی، نو د دې به څه ترتیبي حکیم صاحب؟ دا انشاءالله د خیره سره زمونږ چې لکه څنګه چې عام طور باندې خلک عمرې له ځي، لکه اوس پر زمونږ ټریول ایجنسۍ ته راتله، کبلې ته تله، کبلې ته تله. لکه دا یو خبره یاد دی ساتي دا ټول چې انشاءالله دا فری عمره داسې نه ده چې دا ټوکن یا په پیسو دی یا دا ټوکن داسې اسې دی چې بس هر یو کس په کمنټس کې یا په میسجونو کې نومونه خپل رالیږي، موبایل چا او دا زموږ دا نوم پکې ولیکه. نه، دا دې طریقه باندې نه ده داسې. دا بس دا طریقه کار دی چې زموږ سره عام طور باندې کم خلک عمرې له ځي، عمرې له خامخا یې خپلې پیسې جمع کړي چې زه عمرې له ځم. اره به چې دلته خپلې پیسې به د عمرې جمع کړي، ورسره به چې پاسپورټ هم جمع کړي انشاءالله. بس عام چې بس هغه شان طریقه کار باندې دلته به عمرې له انشاءالله موږ ولیږو. خو د هغې سره سره ایکسټرا پوینټ به پکې دی سې وایي زموږ د سیډ نه پر چې دلته به نوم هم موږ ورواچو په دې ټوکن کې. دلته موږ څه ټوکن دي په هغې به د هغه نوم ولیکو، موبایل نمبر به ولیکو، بس دې ته به موږ ټوکن ورواچو د خیره سې انشاءالله. نو یو خو دا 31 دی، دا بل 31 دی، بس ورپسې مې کوم 31 دسمبر دی. هغه په 31 دسمبر باندې موږ یو کاغذ راوالو، یو ټوکن به ترې راوالو چې د هر چا نوم هغې چې موږ سره کم د عمرې پیسې جمع کړي دي هغه ټولې پیسې به یا واپس ورکړو که هغه چې ما له پیسې راکړي انشاءالله، او که نه و چې ما عمرې له دوباره ولېږه یا زما رور پلار یا څوک ولېږه فری، نو بیخي به زموږ د سیډ نه دا نه شي یو 10,000 یا 20,000 دې نه، یو روپۍ به ترې نه اخلو، مکمل فری به لېږو انشاءالله، یو کس فری. نو بس خوش قسمت هغه کس ته انشاءالله چې موږ سره عمرې له لاړل نو په دې کې به نوم هم داخل شي انشاءالله. ورسره چې د 31 دسمبر به یو نوم موږ رالو که د هر چا راوختو واپس به له عمرې ټولې پیسې انشاءالله واپس ورکوو د خیره سره. صحیح. قدرمندو اورېدونکو همدغه طریقې کار دی. سکرین به تاسو ته نمبر ښکاري او مس د دوی سره رابطه وکړئ انشاءالله. او سید موبایل باچا نمبر تاسو په ټیک ټاک له ورکوئ نو موبایل نمبر د سرخیر دې سره یاد ساتي، دا نمبر به په سکرین باندې ومي. موبایل نمبر دی 0342 0191 198. په دې واتساپ هم شته او موبایل نمبر هم دی. کوشش کوئ چې واتساپ کوئ. سید باچا ټریول ایجنسي، پاکستان پلازا، شیرګل. والسلام.